خوست کې د رسنیو ترمنځ د اتم پړاو رسنیزو سیالیو په جریان ژمن شان لوبډلې پرله پسې درېیم اتلولي ترلاسه او رڼا راډیو یې د دوهم ځل لپاره ماته کړه. یادې لوبې چې خوست کې د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ پیل شوې د ژمن راډیو ټلویزیون لوبډله تر اوسه د بریالیو لوبډلو په سر کې قرار لري. نن هم ژمن شان او د رڼا راډیو لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې رڼا راډیو د ټاس په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه. رڼا راډیو په پوره 12 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ژمن شان لوبډلې ته د 3 منډو هدف وټاکل چې یاد ټاکل شوی هدف ژمن شان لوبډلې په 4 اور کې پوره کړ او لوبه یې په خپل نوم کړه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی شیرین درمان و چې 2 ویکټې او 19 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. ورپسې سلیمان سراج هم 10 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د دې ترڅنګ منیر بهار 3، ارشاد باور 2، سلمان سراج او عبدالصمد ترابي هم یو لوبغاړی وسوځول. یاد دې وي چې سبا پنجشنبه به هم ژمن شان لوبډله د هوا راډیو په وړاندې ولوبیږي.